ایران په افغانستان کې د برېښنا برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. په سلامونه مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پای وګورئ. په کابل کې د ایران سفیر وایي هیواد یې چمتو دی چې په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې پانګونه وکړي. د افغانستان برېښنا شرکت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د دغه شرکت عمومي اجرایوي رئیس مولا محمد عیسی ثاني پرون کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره وکتل. سرچینې د ایران د سفیر په حواله ویلي هیواد یې چمتو دی چې په افغانستان کې د برېښنا په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي. امینیان زیاته کړې چې افغانستان کې د بېلابېلو برخو ترڅنګ دا ځل ایران غواړي د برېښنا په برخه کې ځینې پروژې ولري. نوموړي د افغانستان برېښنا شرکت تخنیکي ډلې ته بلنه ورکړې چې ایران ته سفر وکړي ترڅو د برېښنا په برخه کې د پانګونې پر څرنګوالي خبرې وشي. په خبرپاڼه کې راغلي د افغانستان برېښنا شرکت اجرایوي رئیس د برېښنا په برخه کې پانګونې ته د ایران لیوالتیا وستایله او د هر ډول همکارۍ ډاډ یې ورکړ. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.